مورې 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 څه شوې مورې څه دې بچې چې دومره خوشحاله یې مبارک شه مورې مبارک شه د څه شو مبارکي بچې ما هم پوهېږه که نه ته ولې دومره خوشحاله یې مورې شمه په فست ډویژن کې پاس شوه او ته پاس شوې بچې زه ما خو خپل تپوس ونه کړ خو زه ځم چې شمه خبره کړم دا څه لیونی دی د شمې غم ورسره شته او خپل غم ورسره نشته हेलो सलामकुम जी دا یو نمبر وګورئ جی 7142 پاشو په کوم ډیویژن کې په فرست ډیویژن کې او مای ګاډ اوکے سلام علیکم یس شمه بچې دا چېرته روانه یې بابا جاني رزلټ مې اؤټ شوی دی هغه ګورم چې فیل یم او که پاس اوکې څه لیونی ده خو زه به چې الله دې په ښو نمبرو کې پاس کړي شمه مبارک شه ته شو مبارکي خو نه قبلوم مټۍ به راوړې نو اله ستا خبره په ګل بدله خو مټایي به ته راوړې ما ته خو لا دا پته هم نشته چې زه پیل شویم او که پاس دا څه وي بیا دې دا مبارکي مې سره کړه شمې ځان مه ننګاره کوه په فست ډویژن کې پاس شوې یې رښتیا او که نه تا خپل رزلټ نه دی کتلی نه ما خو ستا رزلټ وکتو چې ته په فرست ډیویژن کې پاس رالې مبارک دې شه شمې زمونږ دا مینه د الله پاک دغه شان قایم ساتي چې د یو بل په مینه کې ځان ورک کړو خان بہادر صاحب پاشویو که بیل خان بابا تاسو ته پته ده چې نن سبا هر یو کار بغیر رشوت او شمارش نه کیږي تاسو ته ما مخکې ویلو چې سفریډن ستاسو زوړ اشنا دی خبره ورسره وکړه ټوله د کان په نقد پاس شوي دي د دې مطلب دا دی چې ته پیل شوې ستا دا شکل له پاس کېدو نه دی دا تعلیم یافته هلکان به داسې نو دې سونډي ته خو دې وګوره لږ شرم وکړه
د دې دومره سهولتونو باوجود هم ته پیل شوې موټر شته موبایل مې درنه اخیستی دی استاذ مې درنه ټیوشن له نیولی دی د دومره سهولتونو باوجود هم ته محنت نه کوې وګوره د سکبر زوی شهنشاه ته چې په کالج کې اول نمبر راغلی دی او پلار ته خلک مبارکۍ ورکوي او یو ته مه کوه ماته دغه خبرې تاسو زما سره د کلي د یو غریب زوی برابروئ خان بابا که هغه ډیګري مو واخلي نو نوکرۍ پسې به در په دې کې ګرځي ما ته د تعلیم او د کار څه ضرورت دی ګوره بچو تعلیم څوک د نوکرو دپاره نه کوي تعلیم خو یو رڼا ده په انسان کې شعور پیدا کوي شعور خو خان بابا شهنشاه تش په نوم شهنشاه دی دا ستا غلط فهمي ده بچې د شهنشاه پلار به په اوچتو سترګو ولې نه ګرځي چې هغه له الله تعالی نیک عمل او قابله زوی ورکړی دی ستا په شان لپنګ نه خان بابا دا زما بېعزتي ده خو زه به له شهنشاه سره ګورم پام کوه بچې څه غلط حرکت ونه کړې زما ګورې په دې کلي کې څه عزت شته څه چل دی شهنشاه د خیره سره پاس شو هغه نور تعلیم کول غواړي او پکار هم ده خو زموږ حالات موږ له دا اجازت نه راکوي سوچ کوم چې څه وکړو تعلیمونه نور پرېږده واده ورله وکړه واده زموږ دا کور به پرې هم ښایسته شي او زه به دې کارونه نه لږه وزګاره شم واده ورله وکړم چې ته په دې کلي کې ګرځېدو ته وزګاره شي ها و ساده ښځې چې د داخلي او د سبق پیسې نشته نو واده وله پس وکړه لږ د عقل نه کار واخله تا خو چېرته هم زما خبرې ته ښه ونه وي څومره خوند به کوي چې په دې کور کې زما نوسي ګرځي په دې خوشي کور کې خو اوس ما ته ساه ډوبېږي د شهنشاه مورې ستا څه خیال دی چې زما په زړه کې د نوسو مینه نشته خو دا هر څه په وخت کېږي پرېږده چې شهنشاه سبق ووایي او بیا ورته ښه شان نوکري میلاو شي او یو ښایسته شان ورکوټی کور جوړ کړو بیا به ورته ډېر په ډنګ ډور سره واده وکړو السلام علیکم مورې وعلیکم السلام السلام علیکم دادا وعلیکم السلام ښه ده شهنشاه راغی دا تپوس به د نه وکړو د څه خبرې تپوس مورې بچې زه دې پلار ته یم چې زویلې مې واده وکړه زه نور د کور کارونه نشم کولی خوا زما خبره نه مني او چې تعلیم پوره کړي نو بیا به ورله واده وکړم و زما خوږې مورې دا مې ټیک وای که نه زما واده ته لا اراده نشته زه یم چې زه خپل تعلیم پوره کړم او دې کتل له شهنشاه مورې زما او زما د زوی فیصله یو ده اوس خو به یې منې که نه ستاسو د پلار او زوی چې څه خوښوي نو هغه کوئ تاسو ته زما خبره هسې سپکه ښکاري مورې ستا د خپل لاندې جنت دی ستا هره خبره په سر سترګو دادا چې څنګه ستاسو خوښه وي زما پرې رضا خدای دې په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړه بچې آمین ثم آمین نو دا غزل مې دی چې په کالج کې اول نمبر راغلی مبارک دي شه دا اول پوزیشن
ته وایې او هم تا ته وایو دلته بل څوک شته که په سترګو ړوند دی ولې مبارکي نالې سه هلکانو چپ ولې ولاړ یې مبارکي خو له ورکړې که نه دا تاسو څه کوئ زما ډېره تیادي ده زه کور ته ځم کور ته که ګور ته خلک ستا ډېره تادي ده موږ به دې ورسوو ته غم مه کوه په دې کې سبق ویلو چې دومره نمبرې دې اخیستې وې ظالمانو دا علم دی او علم رڼا ده چا سره چې د رڼاګانو قدر نه وي هغه همیشه په تیارو کې وي زه ګورم چې ستا د کتاب رڼا زه د خپل لیټر په رڼا څنګه سېزم ستاسو د ادب په ژبه نه د بېادبۍ په ژبه خبرې کول غواړي دلاوره اوس خو مې د کاکا جي بوجه پرېښودې او بیا به در سره ګورم بچې تم ځه ډېره مهرباني خان بابا زه کور ته ځه ستړی نه یم خو ډېر ناامیده شوم شهنشاه بچې داسې کومه خبره ده چې ستا ځوان یې وسلې ښکته وغورځولې دادا د نوکرۍ داسې لوړ دپاره ما هر ځای کوشش وکړو خو هر ځای غربت زما د مخې دیوال جوړ شي خو غریبۍ ما ته هره دروازه بنده کړې ده زما ډیګري زما هېڅ په کار رانغله دادا چېرته چې ورځم د دولت او سفارت زما د لارې خنډ جوړېږي بچې ما چې په خپله در غریبۍ کې څومره پیسې جمع کړې وې هغه ما ستا په تعلیم ولګولې اوس خو زما سره د قبر د ښځو پیسې هم نشته خو خیر زه به د خان نه ستا د روزګار دپاره قرض پیسې واخلم دادا اخر تا له به څوک قرض پیسې درکړي قرض به څوک ورکړي بچې